وی دریو ټیمونو کې الله دعا نه رد کړي، درې ټیمونو کې الله دعا نه رد کړي. عند النداء یو د اذان په وخت کې چې اذان وویل شي او جواب یې ورکړي، دا د دعا د قبلېدو ټیم دی. بس دې کې دعا غواړه، دا د دعا د قبلېدو ټیم دی. په دې وخت کې الله دعاګانې قبلوي. دعاګانې مونږ به اذان شروع مونږ ورته کار په ځای نه ودرو، مونږ ورته لږه سام نالو چې صبر وکړه چې د دې مؤذن جواب خو ورکمه، دته جواب ورکمه، دې مؤذن له خو لږ جواب ورکمه. نو عند النداء چې اذان وشي په دغه ټیم کې الله دعا قبلوي. یو عند البأس د جنگ په ټیم کې چې کله میدان جهاد وي او مجاهدین جنگیږي او دا جنگ ګرم شي، ګرم بعضې په بعضو کې ورننوځي، سخت جنگ شي، په دغه ټیم کې الله دعا قبلوي. دا هم د دعا د قبلېدو ټیم دی. او تحت المطر یو چې کله باران شروع شي دغه ټیم کې الله دعا قبلوي. دا درې ټیمونه چې دي دا د دعا د قبلېدو ټیمونه دي چې هغې کې یو د اذان وخت دی چې اذان وشي دی پسې الله دعا قبلوي. اذان جواب ورکا او بیا دی پسې دعا وغواړه. دقه د دعا د قبلېدو ټیم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چې د اذان فضیلت بیان کړ، صحابه وی دا ټول اجر خو مؤذنینو ته میلاوش، مونږ بس کو دا الله حبیبه دا اجر خودی ته ډیر میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته کله د دې جواب ورکې نو تعلم الله د مؤذن عمره اجر درکړي. یو اجابت قولی دی، یو اجابت فعلی دی. اجابت قولی دا دی چې دا مؤذن کم الفاظ وای نو ته دغه وایه، خو چې حی علی الصلاة و حی علی الفلاح ته ورسیږي هلته به وایي لا حول ولا قوة الا بالله. دغه ټیم کې به دغه الفاظ نه وایي، ځکه هغه وایي حی علی الصلاة راشه مانځه ته، او ته ورته هم وایي حی علی الصلاة راشه مانځه ته. نه، هغه وایي حی علی الصلاة مانځه ته راشه، نو ته ورته وایي لا حول ولا قوة الا بالله. که د ګناه نم بنده بچ کیږي نو د الله په توفیق بچ کیږي، او که نیکیم بنده کوي نو د الله په توفیق کوي. نو الله دی توفیق را کی چې زه درشم او دا مونځ وکړم. دې ته اجابتي فعلي وایي، دې ته اجابتي فعلي وایي. نو د اذان با په خلم جواب ورکوي او په پیل سره به جواب ورکوي. را روان بشي جماعت ته به راشي او جماعت کې به کینې او مونځ به وکړي. د مؤذن جواب ورکوي، د مؤذن جواب ورکوي. د دواړو جهانو سردار او فرمایل وی د قیامت په ورځ سخته ورځ ده، حساب به شروع وي او درې کسان به د مشکو په غونډو باندې ناسي. هلته به حساب کتاب شروع وي او دا بعضې کسان چې دي دا به د مشکو په غونډو باندې ناسي. د حساب کتاب ټیم وي او دی به د مشکو په غونډو باندې ناسي، ځان له به مزي کوي، د مشک غونډو باندې به ناسي. یو هغه کس دی چې هغه مؤذن وي، هغه اذان کوي، اذان دی به د مشکو په غونډو ناسي مؤذن چې کله خلق په حساب کې مشغولي. یو هغه امام دی چې هغه قوم له امامت کوي او قوم تینا رضا وي، قوم له امامت کوي او قوم تینا رضا وي. دی بم د مشکو په غونډو باندې سیلونه کوي. او یو مؤذن چې کله اذان کوي دا ډیر لوی صفت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. یو بیبی وا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا غي نوم، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې ده. نبی علیہ السلام ورته وی ام سلمہ دعا درته خیم، تا ته یو دعا خیم،
تا ته دعا خیم هغه ورته وایي د الله حبیبه وښیه راته ډېره قیمتي دعا یې ورته وښودله ځان له یې شروع کو کور کې زنانو ته م وښیه او په نس او په حدیث کې دا دعا راغلی ده چې نبی علیه السلام خپلې بیبي ته ښودلې خپلې بیبي ته یې وی د مؤمنانو مور ته یې وی چې کله ماښام اذان وشي که نه د ماښام اذان ووري او جواب یې ورکړي نو بیا دعا کوه اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی اے ام سلمې دا دعا کوه اے د مؤمنانو مور ته وایي نبی علیہ السلام د مؤمنانو مور ته دعا ښیي وایي دا دعا کوه چې ماښام اذان ووري نو وایه اللهم هذا اقبال لیلک یا الله ستا شپه راغله و ادبار نهارک او ورځ دې لاړله شپه دې مخامخ شوه او ورځ دې لاړه و اصوات دعاتک او یا الله د مؤذنینو د اوازونو وختونه دی الله ارزه کې الله اکبر الله اکبر الله شپه دې لاړله شورز دې لاړله د ورځ تلل دي او د شپې راتلل دي و اصوات دعاتک او د مؤذنینو اوازونه دی الله ډیر برکتی ټیم دی فغفر لی یا الله ما ته بخښنه وکړه یا الله ما ته بخښنه وکړه د نبی علیه السلام د مؤمنانو مور ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته دعا ښیي چې دا دعا د ماښام د اذان نه پس کوه هر اذان نه پس الله دعا قبلی خدا دعا نبی علیه السلام خپلې بیبي ته وښودله زنانو چې اذان جواب ورکوي ماښام وای اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی یا الله ما وبخه کنه دا ټول مؤذنین شروع دي دا اوازونه به شروع یو شپه به راځي او ورځ به ځي ته به وایي فاغفر لی الله ما ته بخښنه وکړه یا الله ما ته بخښنه وکړه یا الله ما ته بخښنه وکړه الله ما وبخه نو دقې اذان پسې دا دعا غواړئ چې الله م ګناهونه معاف کړي